بسم الله الرحمن الرحیم. کوم مسلمان چې د قربانی اراده لري د هغه د لپاره یو بهترین عمل هغه عمل دا دی چې کله د ذوالحجې اولنۍ تاریخ شروع شي نو دته پکار دي چې خپل نوکان او خپل ویښتان کټ نه کړي ان تر دې پورې چې کله د قربانی څاروی ذبح کړي هغه نه پس بیا ورته اجازه شته چې خپل ویښتان کټ کړي. ځکه حدیث شریف کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اذا اراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره او بشره شیئا. کوم انسان چې د قربانی اراده لري نو هغه ته پکار دي چې د خپل ویښتان او خپل نوکان دې کټ نه کړي. علما کرام په دې کې دوه حکمت لیکلي. یو حکمت دا ده چې کله حاجان حج ته لاړ شي او د حج ورځ راشي او د حج احرام تړي نو د باندې څه کارونه لازمي او ضروري وي. په هغه کې یو کار دا دی چې د خپل نوکان او خپل ویښتان دا نه کټ کوي تر څو پورې چې د حج احکام خلاص شوي نه وي. نو د قرباني کوونکي هم دغه حاجي سره مشابهت راغی. نو بیا دغه حاجي چې کله د عرفات پر ورځ باندې عرفات ته لاړ شي نو په عرفات پر ورځ باندې نو د عرفات پر ورځ باندې په دغه حاجي باندې د الله رحمت راوړي. نو چې دغه قرباني کوونکي هم د سره مشابهت اختیار کړي وي خپل نوکان او ویښتان نه وي کټ کړي نو الله جل شانه دغه مشابهت د وجه په دغه قرباني کوونکي باندې هم دغه رحمت راوړي. دویم حکمت علماء په کې دالی کلی چې کله انسان قربانی کوي نو د قربانی د وجنه د قربانی کوونکی د بدن هر جز د الله د رحمت نه مستفید شي. نو هغه ویښتان او هغه نوکان چې دی کټ کړي نو هغه محرومه پاتې شي او هغه د الله جل شانه د رحمت نه مستفید نشي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې کله د ذوالحجې اول تاریخ راسي نو قربانی کوونکی ته پکار دي چې د خپل ویښتان او خپل نوکان نه کټ کوي تر څو پورې چې دغه نوکان او ویښتان هم دغه رحمت نه مستفید شي. البته هغه خلک چې هغه قربانی نه کوي هغه د دې خبرې نه مستثنا دي.